ګرانو او نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله راغلی وئ. خپل نوی درس ته غوږ ونیسئ. بیا به هم خپل نوی درس څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. اوس پوه شوي یئ چې خپل درس او نوی کار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د موږ تاسو نوی درس د الف حرف دی. الف په کلماتو کې درې غږه لري: ا، ای، او. اوس به غوږ شو چې دلته ادیب او ادیبه خور و ورور ناست دي. څنګه یې موږ تاسو ته تشریح کوي. ادیبه وایي الف انار. ادیب وایي الف انسان. بیا ادیبه وایي اوبه. الف اوبه. یعنی دوی تاسو ته داسې تشریح وکړه چې الف په کلماتو کې درې غږه لري، لکه په انار کې ا، په انسان کې ای او په اوبو کې او. ادیبه وایي انار. انار. الف په انار کې. الف انار. الف انار. او بیا ادیب څه وایي؟ ای انسان. الف انسان. الف انسان. آفرین، شاباس، ډیر ښه دی ووایي. یعنی په انسان په کلمه کې د ای غږ کړي. الف د انسان په کلمه کې د ای غږ کړي. د انار په کلمه کې تاسو ولیدل چې د ا غږ یې کړ، مګر د انسان په کلمه کې د ای غږ کړي. بیا ادیبه څه وایي؟ ادیبه وایي الف اوبه. اوبه. الف اوبه. اوبه. ډیر ښه. یعنی ادیبه جانه وایي چې د اوبه په کلمه کې الف د او غږ کړي. د او غږ. خدای دې وکړي چې د نن ورځې درس هم زده شوی وي او پوه شوي وئ چې الف په کلماتو کې کله ای، کله او، کله د ا غږ کړي. نور نو مو وخت پوره شه. د خدای په امان.